یو وخت په یو کلي کې یو استاد و، نوم یې سلیم و. سلیم به زده کوونکو ته درس ورکاوه، خو زړه یې خراب و. هغې به د جینکو سره خبرې کولې او د هغې نه به یې غلط کار غوښتلو. جینکۍ به وېرېدلې، که به یې نه منله سلیم به ورته ویل زه به تا په امتحان کې پاتې کړم. نو ځینو جینکو به ژړل او ځینې به الله ته دعا کوله. یوه ورځ یو جینۍ زړورتیا وکړه. هغې د مور او پلار نه هر څه وویل. هغې د سکول پرنسپل ته شکایت وکړو. پرنسپل لومړني سر کې حیران شو، خو وروسته یې د نورو جینکو نه پوښتنه وکړه. ټولو یې ورته وویل سلیم بدکار کوي. خبر ډېر زر د خلکو منځ ته ورسېده. ټول کلي د سلیم خلاف راپورته شول. خلکو وویل دا استاد نه دی، دا خو د ماشومانو عزت خرابوي. خلکو پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس راغلل او سلیم یې ونیو. هغې د عدالت مخې ته بوتلو. قاضي وویل نه، ته د استاد نوم خراب کړی، ته د ماشومانو عزت مات کړی، ته به لازمي سزا وینې. نو سلیم د څو کلونو لپاره زندان ته ولوېدلی شو. د کلي خلک خوشحاله شول چې د یو بد سړي نه خلاص شول. جینکۍ به بیا په امن درس ویلو ته روانې شوې. سلیم به زندان کې یوازې پاتې شو. هغې هره ورځ پښیمانه وه. ویل به یې کاشکې ما دا کار نه وی کړی، ما به خپل عزت او ژوند دواړه خراب کړي نه وی. ښوونکي مطلب استادان د شاګردانو عزت وکړي. که څوک د خپل مقام غلط استعمال کړي، خلک به یې له منځه یوسي، عدالت به سزا ورکړي او الله به یې رسوا کړي. که تاسو داسې چینل خوښوئ او داسې ویډیوز خوښوئ نو زموږ اکاونټ لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او بیل آیکن کلیک کړئ.